السلام علیکم حاجي صاحب. وعلیکم السلام. دا عمر چې دې ګولې ماته اتیا او پنځه اتیا کاله عمر به دي. خامخا اوه په دا عمر کې ولې دغه مزدوري ته مجبوره یې؟ په دغه عمر کې چې مزدوري کوم یو خو زه په خپل زړه باندې د عبادت ډېر شوقي یم چې پر لارې ځم د خدای تعالی په ذکر اخته یم. دوهم چې ښځه مړه ده په کور کې مې ژوند مشکل دی چې زه خپل ژوند تېروم. مطلب چې ښځه نه وي د کور ژوند څنګه دی؟ خراب دی د کور ژوند. هغه به بیا زه تا ته ووایم درې ټکي زه تا ته درته یم. تا ویله چې د ښځه نه وي بیا څه وي ژوند څنګه وي؟ درې شیان ما په دې خپل عمر کې سخت ټکي ورته ویل. یو د کور خرابي، یو د روپو نیستي، یو په کور کې چې د هر چا سره جاري کې خراب وي دا د کور الکتریخۍ دا درې شیان خراب دي. او تا زما څه پوښتنه وکړه چې ته په دې عمر کې خواري ولې کوې؟ زه چې په دې عمر کې خواري کوم اول خو زه وایم چې پروردګار دې په هغه شپه له ما د زوی و لاس ته نه اړباسي چې ماښام مرم. ځکه چې دوی د مور په ژوند کې زما څه څلورو ویشونه کړي دي. اوس زه د ده چې زوی سره یم چې هغه مېرګۍ لري، هغه چې هر ځای افطار کوي. دا نن لا ما پاله و ګلا یو څه ټولې کړي وې په لاس مې ورکړل. ولاړی دی دا ډاکټر دغه یې واخیستی لمبر د هغه بړیڅې ډاکټر ستا سر خلاص. دا نه میاشتې کېږي یو پښتنه لور یې بیایي، یو پښتنه لور هغه په اسکول کې د نو ور ټلیفون نه پورته کوي په تکلیف د بیچارګۍ. الله دې دا د جنت وره وګرځوي. که دا نه یې زما ژوند په عذاب دی. هغه ستا څه کېږي؟ زما هېڅ نه ده دپاره د خدایه خدمت کوي. پردۍ نجلۍ د هغه خدمت کوي؟ پردۍ مېړه یې ترکی دی، د ترکیې دی، دا پښتنه ده. داسې چې زما چې کوي دا زما د زوی لکه د خپل ورور. دا پښتانه مسلماني څه شوله؟ نو الله دې هدایت وکړي، خدای تعالی دې هدایت وکړي. نو ته به د خپل روزګار خوشحاله یې؟ زه بیخي د الله راضي یم. که نه سم خوشحاله نو بیا به څه وکړم. حاجي صاحب که دا راته ووایې چې په آخري عمر کې چې ښځه نه وي ژوند څنګه دی؟ په آخري عمر کې چې ښځه نه وي سړی به ډېر بې عزته وي، ډېر به په ضرور وي، په کور کې بیا ژوند مشکل وي. ښځه ډېر ښه شی ده چې د سړي سره هم په آخر عمر کې یم په اول کې یې. په آخري کې ستا نمبر په یاد زدي خپل؟ زما په آخري کې 18 مې دی. ویې وایه. ته چې په یاد مې نه زده په آخري کې 2 واره ودي. صحیح دی، صحیح دی. السلام علیکم قدرمنو. دا زموږ دی د ټولو پلار دی، په موږ باندې حق لري، زموږ مشر دی. نو که څوک د ده سره مدد کوي موبایل نمبر یې زه لیکم، په دغه موبایل نمبر له ده سره رابطه وکړي. تقریبا د 85 کلو عمر دی، محنت کوي، موږ آفرین کو وایو، شاباس ورته وایي. خو ده د ژوند ترخې سړی موږ ته بیان کړي. دی وایي چې په ژوند کې یو له ښځې ماسې وه، له مینې ماسې وه چې سړی باندې خوندي کېږي، نور په اولاد او کونډګور پر هېچ چا باندې څوک نه خوندي کېږي، پر هېچ چا باندې خپل د ژغورو په اولادو په قریب څوک نه خوندي کېږي، لیکن پر مینه سړی خوندي کېږي. چې فقط اوس ما داسې سپین سر پیدا کړی وای. اوس هم واده کوې؟ خو دې کومه چې مطلب که یو سپین سری واده در سره کوي یا تا واوري او ټلیفون درته وکړي واده ورسره کوې؟ چې پرده مو سره خوندي شي، د پردې دپاره چې پرده مو سره خوندي شي. ډېر به خوشحاله شم چې یو مسلمان را باندې بېرته داسې مې کور را جوړ شي.